السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو په دې هیله چې تاسو به راته روغ او جوړ اوسئ او د صحت چینل به مو پرتن وي. زیاتو ملګرو مې سیجان کړی وای د اف جي کوین کې د فری مایننګ معرفي کړی دی، خو موږ په دې باندې نه پوهېږو چې د سپیډونه یې څنګه موږ پورته کړو، انرژي څنګه پورته کړو او ټاپ کولو طریقه څنګه پورته کړو. د مکملې طریقې به موږ ته راوښیي په یو ویډیو کې به انشاءالله دا ټولې طریقې زه تاسو ته وښیم چې څنګه تاسو انرژي پورته کولی شئ، څنګه تاسو ټاپ کولو سپیډ پورته کولی شئ. د مکملې طریقه درته ښیم. ملګرو مخکې له هغې اف جي کوین چې دا ډېر باوري سیسټم دی، ډېر په زړه پورې سیسټم دی. صحیح ده ملګرو. په باور کې څه نه در سره وایم، ځکه چې باور کې زه 1000% باور ورباندې لرم، 1000% باوري دی. زه تاسو ته 1000% تضمین درکوم چې هر څومره پانګونه کې کوئ ما درته اجازه ده، په نورو سایټونو کې ما نه درته اجازه، په دې کې درته اجازه ده چې هر څومره پانګونه کې کوئ تاسو کې وکړئ. ښه ملګرو راځم دې کې د فری مایننګ طریقه درته ښیم. نو د اکاونټ جوړولو ویډیو لینک او د همدغه اف جي کوین لینک د همدغه ویډیو په ډسکرپشن کې شته دي. نو اکاونټونه پکې جوړ کړئ ملګرو، پانګونه کې وکړئ. څومره افغانان چې تاسو ګورئ په رینک کې اول نمبر دي، چې ویې ګورئ هر یو به پکې 8000 ډالر، 9000 ډالر، 15000 ډالر، 10000 ډالر داسې سټي کړي وي. ښه راځم ملګرو دغلته د نوم باندې کلیک اخلم. زه لومړی دغه چینج کړم، دغلته زه ورته کلیک اخلم. دا وګورئ دغه ځای کې. نو دلته مې چې کله کلیک واخیستو فری انکم تاسو ته ښکاري، د فری انکم ته راځم. ګوره فری انکم. نو دغلته چې تاسو فری انکم ته راغلی، ستاسو سپیډ به ډېر کمزوری وي، یعنې تاسو وایئ چې دغلته موږ کوینز نشو جمع کولی زیات. نو دا وګورئ ملګرو دغه انرژي چې دا تاسو په 300 کې ده، دا تاسو لوړولی شئ، دا به ډېره زیاته تاسو لوړه کړئ. دې کې نوره هم را روان دي. دغه بوسټ برخې ته راځم، دغه بوسټ برخې ته دغلته راځم. ګوره دې کې اوس 3 شیان را رسېدلي دي، چې یو دا ملګرو تاسو همغه انرژي چې ما درته وښوده 300 هغه لوړولی شئ. 15 اف جي کوین باندې دویم لیول ته پورته کولی شئ، بیا په 10 اف جي کوین باندې دریم لیول ته همداسې پسې ورځه لیولې پورته کولی شئ. دا د انرژي سپیډ ده، یعنې تاسو ته به انرژي ډېره سپیډ کې روانوي که نه. دویم لیول ته، دریم، څلورم، پنځم لیول ته چې تاسو پورته کوئ. او دغه چې دا ټیپ کول دي، 40 ما دویم لیول ته پورته کړی دی، دریم لیول ته په 40 اف جي کوین باندې پورته کېږي. نو دا به انشاءالله زه پورته کوم، همدلته زه ورته پیدا کوم، دا به پورته کوم انشاءالله. نو دغلته تاسو چې څومره لیول جي کړئ، تاسو به د ټیپ کول د دې سره زیات شي. او دغه بیټري چې ده، د بیټري کمینګ سون، دا ګوره د کمینګ سون، دا زه تاسو ته ښیم. وروسته چې کله بلې صفحې ته واوړو، زه بیا تاسو ته ښیم چې د بیټري دغه ته وایي. دغه بیټري په یاد کې در سره ساتئ، کمینګ سون کې د صحیح تر اوسه نه ده راغلې. او دغه ټربو، دا ټربو او د ټربو ګورئ د فول انرژي، دغه تر اوسه پورې نه دی پکې راغلي. دا هم په سون کې دي او کلایم کول هم په سون کې دي، دا اوسه پورې نه دی راغلي. ټربو چې شته وایي، ټربو دې ته وایي، دا به تاسو سره 3 واري وي. یو واري چې تاسو وهئ ټپ ټپ کوئ، ان ملګرو لکه تاسو څرنګه همسټر کمباټ کې دغه مثلا په ټپ سواپ کې به داسې ټربو تاسو خلاصه کړله، تاسو ته به څومره زیات کوین تلل که نه. نو دغه به تاسو سره 20 سکنډه پورې یو چانس وي. او دغه بیا 3 وارې به تاسو ته انرژي، 3 وارې به تاسو انرژي پیپل کولی شئ دې باندې. دا مې انشاءالله پکې روان دي. ښه ملګرو تاسو ته ما بیټري ښودله چې په نظر کې در سره ونیسئ. بیټري دې ته وایي، صحیح ده، دې ته وایي. د ګوره بیټري چې تاسو څومره لوړه کړئ، ان د ورځې به 7000 کوین ته تاسو لوړولی شئ. یعنې د ورځې به تاسو 7000 کوین پکې جمع کولی شئ، تقریبا 3-4 ډالره راځي. نو په فری ډول باندې ملګرو د ورځې تاسو 4-5 ډالره په فری ډول باندې قرار کې ګټئ. وروسته به انرجیان لوړوئ، ټیم در پسې جوړېږي. نو همداسې کار به کې کوئ انشاءالله ملګرو، چې تر 5 کلونو پورې به په ذمهوارۍ کار کې کوئ. نو ډېر خوندور پاک سیستم دی، په زړه پورې سیستم یې دی. نو دا طریقې به ما درته وښودلې. دا ګوره ټپ ټپ یې ما 2 ورته کړی دی. دویم لیول ته مې رسولی دی. ګوره پورته ماته 2 کوین جمع کېږي، 0.002. نو انشاءالله دغه لیولونه به زه نور هم جګوم. او دغه مهمه خبره رانه پاتې شوه، دغه ټسکونه دي، ټسکونو برخه ګوره دا هم اوسه پورې نه ده کې راغلي، دا هم نه ده کې خلاصه شوې ده. ګوره دا چې کله کې خلاصه شي، تاسو به د دوی چینلونه یا میډیا فالو کوئ، دلته چیک باندې ورته کلیک اخلئ، تاسو ته به کوینز په دې باندې هم درکول کېږي. ښه ملګرو دا و د فری انکم معلومات د انرژي زیاتولو. تر بلې ویډیو موږ ته اجازه راکړئ. بیا الله پامان.